وجود می لوی افغانستان دی د مثال په توګه، زړه پکې پروت ملت افغان دی د مثال په توګه. دا ظالمانو په ازغنو کرخو نیم کړی دی، بیا یې په ډېر وخشت په لر او بر تقسیم کړی دی. چې د دې نیم زړه یو کېدو ته څه اقدام ونه کړم، ما ته معلومه ده چې ژوند به په آرام ونه کړم. چې وي موجود دا د تورخم تور زنځیرونه تر څو، چې مو ترمنځ وي د ډیورنډ شنکي تارونه تر څو، نو بیا بیخي په لر او بر امن د خدای قسم دی، په کابل جان په پېښور امن د خدای قسم دی. تاسې حساب وکړئ چې څومره ځورېدلي یو مونږ، د دې بېلتون د لاسه څومره دردېدلي یو مونږ سکه ورونه یو دشمن سره ویشلي یو مونږ، بیا یې په 100 قسمه نومونه غولولي یو مونږ. له پښتونخوا چې څوک جنت هورو المان ته لیږي، بیا یې ټوپک په لاس لوی کور افغانستان ته لیږي. مونږ که سوځېږو که ژوبلېږو، خو د دې د لاسه په لر او بر کې وژل کېږو، خو د دې د لاسه دا چې له هر ګړنګ لوېږو، خو د دې د لاسه دا چې په وینو کې لغړېږو، خو د دې د لاسه منځ کې بېلتون دی، ورور د ورور له حاله نه خبرېږي، پلار یې د زوی او مور د لور له حاله نه خبرېږي. نور نه تارونه منم، نه یې دا پټک منمه، نه د چا توره زوره او نه د چا ټوپک منمه، نه یې مایده د ډیورنډ، نه یې ګندمک منمه، نه یې زنځیر پر تورخم، نه یې په سپین بولډک منمه، فقط یو لوی کور له کابل او تر ټک منمه. دا خو په زور چا شو کولی له خپل ځان یمه زه، ګنې که دلته یم که هلته یو افغان یمه زه. وزیرستان، سوات، پکتیکا کې مې ورونه بل دي، په لر او بره پښتونخوا کې مې ورونه بل دي. د دې ورونو مړه کېدو ته یو کېدل پکار دي، د دې ازغنو کرخو نور له منځه وړل پکار دي. پښتنو څو مو چې دا وران وطن ګټلی نه وي، چې مو تر څو دښمن ته زور د مټ ښودلی نه وي، څو مو چې دا د وطن زوړ پر غر ګنډلی نه وي، چې مو تر څو په اټک پل دیوال وهلی نه وي. ای ګیلمنه تر هغې په موږ سیالي قسم ده، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده، په افغانانو سوله امن خوشحالي قسم ده.